مسلمان یم زه مؤمن یم کلمه مې ویلې ده په کلمه باندې خلک مه دوکه کوه په ګړۍ باندې خلک مه دوکه کوه په سپینه ږیره باندې خلک مه دوکه کوه بیا په دې سپین لباس باندې خلک مه دوکه مسلمانانو او مؤمنانو سره محبت کوه مینه کوه نو څه به وشي دا خلق بتا سره اتوماتیکلی محبت شروع کی د مؤمن د پاره د مسلمان د پاره هغه څه خوخوا چې ته د ځان د پاره څه خوخې د خپل کور والا د پاره خوخې نو څه به وشي کته د چا خیر خواش وي هغه هم ستا خیر خوای او که د چا بد خواش وي هغه به هم بد خوا کیږي دا څه ده کړه دا قانون د دنیا دی نو الله رسول فرمایي ابو هريره رضی الله عنه تسوکا د مسلمانانو سره محبت شروع کا مینه شروع کا د مؤمنانو سره محبت شروع کا او هغه چې د ځان د پاره خوخه د دوی د پاره هم خوخوا نن زموږ تاسو کسی الټه دي نن ځان د پاره یو شی خوخو د بل د پاره بیا نه خوخو ځان د پاره راحت خوخو د بل مسلمان د پاره راحت نه خوخو ولی ځکه ایمان کې مفرق دی د دین نه خبر نه یو ځکه د ځان د پاره په خزي کې بنگلا غواړم گاړې غواړم بینک بیلنس غواړم د بل مسلمان حق دی هغه باندې بیا سترګې پټوم هغه وخت نه ورکوم د بل مسلمان حق دی یو ملګری مسلمان لګیا دی کوشش کوي چې دا هغه حق ترلاسه کړي زه دا کوشش کوم چې دا هغه مخه ونیسم نو مسلمان بے غرضه بے لالچ لګیا دی مسلمانانو ته خیر راوړي او زه لګیا یم دا هغه مخه نیسم نو په دې باندې هر انسان پوه شي چې زما او ستا په ایمان کې فرق دی ما او تا د دین نه یو خبر نه بلکې داسې نه ده پکار داسې ده چې مونږ د ځان د پاره څه خوښو راحت سکون آرام خوشحالي باید د بل مسلمان د پاره هم دا راحت دغه خوشحالي مونږ خوښو دا د ایمان تقاضا ده دا د اسلام تقاضا ده او که چېرته داسې ځان د پاره راحت خوشحالي سکون ډېر مال د بل مسلمان د پاره ذلت رسوایی بے عزتی نو بیا ستا په اسلام کې او ایمان کې فرق دی بیا ته تحویل اسلام کې د ایمان کې خو صحیح مؤمن صحیح مسلمان نه بیا دا مه وایه چې زه مسلمان یم زه مؤمن یم کلمه مې ویلې ده په کلمه باندې خلک مه دوکه کوه په پګړۍ باندې خلک مه دوکه کوه په سپینه ږیره باندې خلک مه دوکه کوه بیا په دې سپین لباس باندې خلک مه دوکه کوه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مؤمن هغه دی چې څه د ځان دپاره خوښوي د بل دپاره هم خوښوي مسلمان هغه دی چې څه د ځان دپاره خوښوي د بل مسلمان دپاره هم خوښوي دا زمونږ استاسو په معاشره کې ډېر کېږي ځان دپاره هر سړی کوشش کوي چې راحت سکون او چې بیا ورته چې دا د بل مسلمان حق دی نو بیا شل قسمه مشکلات درته جوړي دیو جن زمون دا قوم خاص کر پښتانه دا ودی دا داسې ودی چې د دې پر اپاسولو کې ډېر ټیم لګي خلکو نو دوی حقونه وخړل پروا یې نه کوي بلکې څوک چې دوی لپاره کوشش کوي د قام یو نوې نسل کې یو سړی راپاڅ ځوان د دوی لپاره کوشش کوي جدوجہد کوي هغه دوی ورته دشمن په نظر باندې راویښ شي راپاڅي لګ اسلام وګوري دین وګوري لکه د خپل حق आवाज هم کله کله چته وي